ګرو په دویم ټي20 میچ کې دوبۍ افغانستان ته ماتې ورکړه. افغانستان ته شکست ورکړو. یو بهترین میچ شو، یو ډېر خوندور میچ شو د افغانستان او د دوبۍ ترمنځ. مکمل سکور کارډ درته شریکوم، خو افغانستان په کوم ځای کې غلطي وکړه چې افغانستان دغه میچ ویلو. یو ځای تاسو ته په نښه کوم چې دغه ځای کې افغانستان لږه شان غلطي وکړه، هغه درته شریکوم. تاسو هم بس خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې څه وجه وه چې افغانستان دغه میچ ویلو. بهترین میچ شو د افغانستان او د یو ای ترمنځ. یو ای ته د مبارک وي دغه میچ، ولې چې بهترین لوبه وکړه، هم په بیټینګ کې بیټسمنانو، هم په بالینګ کې، هم په فیلډینګ کې، په دریو شعبو کې افغانستان هم په بالینګ کې ښه بالینګ کړی. افغانستان هم بهترین بیټینګ وکړو، هم بهترین بالینګ وکړو، خو په یو ځای کې صرف چېرې نجیب الله ځدران چې په کوم ځای کې راویستو، دلته درویش رسولي په کار او دا اوس چې دلته کوم ځای کې د نبي ولاړو، نبي سره دلته اوس نجیب ځدران په کار. درویش رسولي دا غټ هیټ نشي کولی، ورځ دی او شپږیزي لکه ډېرې نشي وایي د نجیب الله ځدران په شان. دوبۍ ټیم دغه میچ په 11 سره وګټو، ډېره خوندوره لوبه وشوله. خاص کر محمد نبي پکې بیا ډېره په زړه پورې لوبه وکړه چې څه 20 باندې 30 سکور وکړه. مکمل هڅه وکړه، مکمل کوشش محمد نبي وکړو، خو دغه میچ لږ څه نه څه دوبۍ طرف ته اوښتی و چې په 2 اوورو کې مطلب سکور زیات پاتې و، په 3 کې سکور زیات پاتې و، په 4 کې سکور زیات پاتې و. نجیب ځدران ته نه ګول شو، وروسته بیا قیس احمد او نوید الحق او فضا فاروقي دی چې بالران دي که نه د خو شاټ ولګي یا ونه لګي، خو صرف نبي ته میچ پاتې و او نبي بهترین لوبه وکړه. دوبۍ اوس له 50 وکړه، محمد یاسین پکې 53 وکړل، آریان خان پکې یو په درې پورې لوبه وکړه، ناټ وکړه 10 وکړه. افغانستان بالینګ طرف ته راځو، فضل حق فاروقي په 4 کې 15 ورکړل، یو وکټ یې اخیست. نوید الحق په 4 کې 15 ورکړل، کوم وکټ یې نه اخیست. عظمت الله په 4 کې 15 ورکړل، 2 وکټ یې اخیست. نور احمد په 3 کې 2 ورکړل، کوم وکټ یې نه اخیست. قیس احمد په 3 کې 15 ورکړل، 2 وکټ یې واخیست. محمد نبي په 2 کې 14 سکور ورکړل، 1 وکټ یې واخیست. بهترین بالینګ افغانستان ټیم کړی دی. اوس لوش په خچې سی بل ټارګټ خو معمولی غونډه کې غلطي دلته وشو چې بعضې پلیرانو پکې لوبه ونه کړله، یا درویش رسولي مطلب په غاز دی باندې راووتو، نجیب ځدران په غاز دی باندې راووتو، هغه ډېر مخکې راووتو. دغه ډېر نجیب ځدران نه دی. افغانستان بیټینګ طرف ته ځي، نن معمولي غونډه کې ګزاره وکړه، 6 سکور یې وکړه. ګربز پکې 1 وکړه. ګربز خو هر ټیم سلیزي او نیمې سلیزي نشي ولی په کار چې نور پلیران هم سکور وکړي، لکه څنګه چې محمد نبي وکړل په 20 باندې 30 سکور وکړل. دوبۍ بالینګ طرف ته راشو، جواد الله پکې بهترین بالینګ وکړو، 4 اوورو کې 6 ورکړل، 4 وکټ یې واخیست. جنید خان په 4 کې 6 ورکړل، 1 وکټ یې واخیست. علي نصیر په 4 کې 3 سکور وکړل، 4 وکټ یې واخیست. 2 بالرانو 4 وکټ یې واخیست. نو دغه د میچ هغه سکور کارډ چې تاسو سره شریک کو، بهترین میچ شو، یو خوندور میچ شو. سیریز یو سره برابر شو، نو ډېر کاندیدار طرف ته لاړو، فائنل طرف ته لاړو. په دویم تاریخ باندې چې کوم دی د دوبۍ او د افغانستان په فائنل میچ چې دوبۍ ته ماتې ورکړي او دغه کپ د دوبۍ نه وګټي. تاسو هم سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې څه وجه چې افغانستان ټیم دغه سکور چیس نه کړل او دغه میچ افغانستان ټیم وبېلو. د ویډیو کتلو ډېر من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت لرئ. د الله په امان.